په مکه مکرمه کې یو لوی پهلوان او رکانه د هغه نوم رکانه وایي نبي علیه السلام ته وایي ته د الله پیغمبر وی د پیغمبر خو ډېر لوی طاقت د پیغمبر طاقت د 40 جنتیانو برابري د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو وي د پیغمبر طاقت د څومره جنتیانو برابري 40 د یو جنتي طاقت د دنیا د څومره ځوانانو وي د 100 نو د پیغمبر طاقت څومره شو طاقت به دومره نو وی او الحمدلله وی خانو مال په کبړی راشه که ما راو پرځول نو ته پیغمبر بیانې پیغمبر خو ډېر غټ طاقت دی که زه دې راو پرځولم ته به رښتونی پیغمبر او دا رکانه څوک د هغه پهلوانو چې د فارس او د روم پورې پهلوانان یې جر کړي د هغه د مقابلې پهلوان بل څوک نو میدان کې هغه د مقابلې له څوک هم نشو راتلی مضبوط مټې او مضبوط وجود او غټې خپې او چې راوبوت میدان کې خلک به دې تښتېدل نبي علیه السلام مبارک ته د ابو جهل او دا خلک جم دي وی راځه اوس په کبډي راشه که دې راوپرځولم ته به پیغمبر د پیغمبر طاقت زیاتي که مې راوپرځولې نه به حضور پاک مبارک فرمایي چې ما وی چې الله اوس دله څه جواب ورکړي که کبډي ورسره نه کې خو دې به راپورې ټوکې کوي چې دا پیغمبر نه دی که کبډي ورسره کوي نو زه خو کبډوله نه یم راغلی دا هم د شرم خبره ده چې د سره اوس زه کبډي کوم د سره پرزونې کوم پیغمبر خو دې له چا نه رالېږلی چې دې خلکو سره کبډی رکانه صاحب په میدان کې تو شو وی دا پیغمبر نه دی که ما نه یریږي که دې پیغمبر وي خو د پیغمبر خو د دنیا د 4000 سلو برابر طاقت یې ماله په کبډي دې راشي نبی علیه السلام مبارک فرمایي مجبور شم مې چې راځه را میدان ته شي د مکې زندګي ده د پیغمبر لومبۍ زمانې دي خلک تماشې ته ودرېدل او دا خپل ملګري راځي او نبی علیه السلام مبارک ته وایي چې د الله رسوله ګورې سړی ډېر لوی پهلوان د هغه وجود ته چې به دې کتل او د حضور پاک مبارک وجود ته به دې کتل تعجب به در هغه یو اتی وجود و مضبوط پهلوان کبډمار میدان ته چې ووتلې پهلوانان یو خپل اندازي خلکو ته هغه خپل وجود او د هغې هغه طاقت ورمخکې کړي چې زما مقابله د فارس او د روم پهلوانانو نه ده کړې نو دوی به څوک نبي علیه السلام مبارک ته یې ګوتې ونیول ځان را باندې وجنې خو که معمولي دیکه مې ورکړه نو ګورې مړ به شي او پوهېږې چې ما سره کبډي نه کوي حضور پاک مبارک وفرمایل زه د کبډو پیغمبر نه یم کبډو نه یم راغلی خو تا مجبور کړی را دې خوا شه چې دواړه سره مخامخ شو نبي علیه السلام مبارک په دې یو لاس د یو لاس نه ونیوه او چې دیکې ورکړه یو لس شل سانټی پرې واوړېده داسې سانټی پرې واوړېده چې چغې جوړې کړې چغې غرق شومه تباه شوم خلکو ویې رکانه دا ستو هغه پهلواني ده یو دیکې درکړه و هغه ځای پورې در باندې سانټی واوړېدې او چغې لا بیلې وې به چې راپاڅېد وی قسم په خدای کې دا د الله پیغمبر دی دا رښتونی پیغمبر دی د ده په دې وجود کې دا طاقت انساني طاقت نه دی دا د انسان طاقت نه دی ما له خو چې لاس سره وړم ګنې زما په دې وجود غر را پرېوته زما خو د هر وجود نه دردونه خېږي او په هغه ګټ میدان کې ودرېد او کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله هغه پهلوان مسلمان طاقت د پیغمبر علیه السلام هم ډېر زیات او مضبوط او بهادري پکې څومره وه بهادري بهادرو نن خو مشر دلته مشري خو چې میدان ته وځي نو بیا کشري بیا مخکې کېږي نه هر سړی بل وره چې خپله رستو کېږي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به په میدان کې په خپله مخکې ولاړو په خپله مدینه منوره کې یو ځل یو پراپیګنډه وشوه وایي دشمن را روان دشمن راغی او خلک درې ته کېږي لوی لښکر را روان دي په مدینه حمله کوي نبی علیه السلام مبارک د ابوطلحه نه یو اس وغوښتله شا باستې راوله او په اس باندې کت هم نه وه د پاسه څادر هم پرې نو بربنډ اس و پرې ورسور شو او اس یې د مدینې منورې نه بار وځغلو یو خوا ځي خلکو یې صیب لښکر دی موزوي پرېږدی ما یو خوا بل خوا اس یې وځغلو واپس راغی لم تراعو لم تراعو مه یریږې مه یریږې ما رأینا شیئا موږ خو اوس هم هېڅ هم ونه لیدل هېڅ هم نشته دا بهادري وه د نبي علیه السلام که دومره پراپیګنډ نه و چې په مدینه منوره کې خلک یارېدل او حضور پاک مبارک د هغه لښکر یره نه محسوسوي نیغ ورلځي د حنین په میدان کې روان دی نبی علیه السلام د زرګاو لښکر ورسره دی او د حوازن قبیلې تیرانداز ورته په درو کې ناست دي د غشو باران یې شروع کړ ناګهاني بارانو صحابه ټول یو قبل منتشر شو منډې کړې پیغمبر علیه السلام یوازې پاتې شو یو څو کسان د شمېر ورسره دي
او د زه شو باران دی ور باندې ټول یو خوا بل خوا تتر بتر شو منتشر شو او نبی علیہ السلام مبارک په هغې کې اس له زور ورکوي مخکې کوي اوښې له زور ورکوي چې مخکې چې او صحابي فرمایي چې ما واګې راټینګې کړې وې ګورې که اوښه مخکې شوه چې ته په غشي نبي علیه السلام مبارک زخمي نه شي او حضور پاک مبارک هغه اوښې له دیکې ورکوي وایي چې ما اوښه نه پرېښوده نو کوز شو له اوښې نه او ورمنډه کړې انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغ خبره نه ده دروغجن پیغمبر نه یم او زه څوک یم ما وپېژنې زه د عبدالمطلب نه یم ګورې تیښتې والا نه یم قریشیو د بنو هاشم قبیلې سره مې تعلق دی یو جنگ کې چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تښتېدلی نه دی یو صحابي نه تپوس شو وی حنین کې تاسو تښتېدلی وی که نه هغه دا نه وایي چې نه ځکه هغه جګړه کې خو څوک یو خوا منډې وایي که نه څه وایي وی زمونږ پیغمبر نو تښتېدلی وی ستاسو نه تپوس کوم تاسو تښتېدلی وی که نه وی مونږ پرېږده زمونږ پیغمبر نو تښتېدلی شکست دې ته وایي چې د قوم مشر وتښتي که کشران وتښتي خو بیا به را یو ځای شي که نه چې مشر وي او چې مشر په ځای ولاړ دې ته فتحه وایي وایي مونږ پرېږده مونږ خو منډې والې خو بیا رالو او کامیابي دا وه چې زمونږ مشر نبي کریم صلی الله علیه وسلم په میدان ولاړو شرطه نه دی تښتېدلي بهادري پکې دومره وه نبي علیه السلام کې یو صحابي فرمایي وی رالم د نبي علیه السلام مبارک شاته وړېدم وی را باندې پوه شو وی ما وی چې دا مهر نبوت به څنګه صحیح کړم وی چې را باندې پوه شو وی راته یې آواز وکړي چې دې خوا راشه وی کمیس څادر مبارک یې ځان نه خوا کړه وی ورغلم مهر نبوت مې وکت او ډېر د نږدې نه مزېدار خشته ته سره مې ښکل کړ دا د حضور پاک مبارک خشته ښکلې شکل د هغې خشته ښکلې چهره ګڼه ږیره وه د نبي علیه السلام مبارک وړه نه ګڼه مزېداره ښکلې ګڼه ږیره وه د حضور پاک مبارک او ویښته به یې غوړول او په د ویښتو د پاسه به یو کپړه چوله کپړه به غوړه هر وخت به سر مبارک غوړو او په هغې کې به بیا ګومنځ واله او که چرته به یې څوک ولیده چې هغه به سر ببرو نو غوسه کېده به ګومنځ نشته چې دې سر کې ووې ببر سر دې نیولی دی په هغې به نبي هم غوسه کېده وی سر غوړوی او بیا پکې ګومنځ وهی خوشبویي پورې کوی وجود پاک ساتی غسل کوی لامبی رانجه پورې کوی مجلس ته پاک او صفا سوتره دی چې څوک نفرت ترله نه کوي دا د حضور پاک مبارک خلکو ته وینا وه اوس به ستا په ذهن کې یو سوال راځي چې هر کله د نبي علیه السلام مبارک د وجود دغه خشته ښکلې نقشه ده او ښکلې مزېدار وجود یې دی خشته اعلی درمیانه قد نو خلق وایي د یوسف علیه السلام حسن زیات داسې ده که نه چا تپوس کو وایي د یوسف علیه السلام حسن زیات دی که د نبي علیه السلام یاره وایي د یوسف علیه السلام زیات دی وی ولې وی د مصر ښځو چې کله یوسف علیه السلام ولیده عزیزې مصر ښځې زلیخې ته خلکو پیغور ورکړل وی ته ګوره په یو خپل مرئي او په خپل غلام مینه شوې په خپل مرئي دی وی دې سره د خلکو هماله پیغور راکړه قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين مرئي باندې عاشقه ده فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن چې د خلکو پیغورې وورېد یو مجلس یې جوړ کړ میوې یې پکې کېښودې او چغې یې هرې ښځې له په لاس کې ورکړې یوسف علیه السلام یې بار کېنولو وقالت تخرج عليهن یوسف علیه السلام ته یې رادن شي چې څنګه په کوټه وردن شي یوسف علیه السلام فلما رأینه اکبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم چې ورغې او دې ښځو ته داسې ورته وکتل وی دا زما هغه محبوب دی زلیخه ورته وایي چې ښځو هغه ته وکتل او دې حسن ته وکتل د میوو په ځای اچړې په دې ګوتو راخ کې دا نه ګوتې پرې کړې دا وی انسان نه دی دا څه د الله مقربه فرشته معلومیږي نو وایي چې د یوسف علیه السلام حسن زیات واقعي نبی هم په خپله فرمایي په معراج کې مې به راولید د ټولې دنیا نیم حسن الله ورکړی ځکه د یو مصر ښځو ځان نه ګوتې پرې کړې نو عایشه بیبي د دې جواب په خپله کوي عایشه بیبي په خپله جواب کوي وی د یوسف علیه السلام حسن بېشکه زیات و نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا نیم حسن الله ورکړی ځکه خو چې حسن ته د مصر ښځو قتل نو ګوتې پرې کړې خو که د مصر ښځو زما محبوب لیدی وې نو د ګوتو په ځای به خپل سرونه پرې کړی زما محبوب یې نه دی لیدی
د یوسف علیه السلام بېشکه ښایسته ښکلی شکل مزېدار حسن و ظاهري حسن چې چا به په لومبي ځل ولیده نو فوراً به بیا ګوتې به پرې کولې او چې څوک به ورسره ګډ شو څه موده به یې تېره کړه بیا به چا لاسونه نه پرې کول زلیخا دا په عشقه وه د مصر د ښځو نه زیاته خو زلیخې لاس نو پرې کوي او سره ګډون پیدا شوی او د نبي علیه السلام مبارک ته چې به دې په لومبي نظر وکتل نو نه به پوهېدې خو چې څومره به دې ورسره زیاته ناسته کوله یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا څومره به دې زیات کتل نو هغه به د نبي علیه السلام مبارک هغه حسن د هغې جلوې به در باندې نمایان کېدلې دا د حضور په دې شمایلو کې چې څومره د پیغمبر علیه السلام د حسن باس دی که نه دا د ماشومانو بچو کړی عبدالله ابن عمر عبدالله ابن زبیر سمره ابن جندب دا چې هغه زمانه کې د نبی علیه السلام په زمانه کې کوم ماشومان نابالغ وو ټول شمایل وګوره دوی نه نقل دی ځکه چې ماشوم خو هر چا ته نیغ نیغ ګوري دوی به نبي علیه السلام ته نیغ نیغ کتل او مشران صحابه چې څومره دي هغوی به ورته نیغ نیغ کتې نه شو سرونه بیا ښکته نو څومره د حسن باز چې نقل دی دا د هغې زمانې کې چې کوم نوجوانان د هلکانو نابالغه هغوی د نبي علیه السلام نه نقل کړی دی دا د حضور پاک مبارک د ښکلي وجود نقشه ښکلي مزېدار اعلی وجود او په عامو حالاتو کې به ګورې نبي اسلام پټکې په سره و چې ته وفدونه به راتلل پټکې به یې په سره و جمعې ورځ به خامخا پټکې په سره و اختر ورځ ته به یې پټکې په سره و او صفا پاکې ښایسته ښکلې جامې قشلېدلې به وې ټوټې به ورته لګېدلې وې او مزېدارې پاکې صفا سوتره جامې به یې اغوستلې خیرونې جامې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ساتلې مسواک به ډېر زیات مګه هر وخت به ورسره مسواک و عایشه صدیقه فرمایي زه به یېرېدم چې ځان نه چې د غاښونه ونه باسي دومره به نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسواک مګه بهر کیف د بشیر جان ارمانی صاحب په خواهش باندې مې د خپل ښکلي پیغمبر د وجود مبارک دا ښکلې نقشه ستاسو مخکې کړه او کوم چې زمونږ په وس کې وي زمونږ دپاره حضور پاک مبارک اسوه حسنه ده یو خو د انسان رنګ دی شکل دی ویښته دي نو دا د انسان د وس نه بار دي یو هغه ویښته چې د انسان په وس کې دي هغه شکل چې د انسان په وس کې د هغې جوړول پکار دي چې مونږ هغه د نبي علیه السلام د نقشې مطابق جوړ کو مونږ له په الله په دنیا کې هم اجر راکړي خیر به راکړي حسن به راکړي اخر کې به هم پروردګار په هغې باندې مونږ له اجر راکړي او د نبی علیه السلام مبارک سره به ممکن ده چې الله مونږ د هغه د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي دا د حضور پاک مبارک د ښکلي وجود مزېداره نقشه وه بهر کیفرو یو خبره ستاسو مخکې بله اقدمه چې ستاسو ذهن کې خبره کین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسانات په مونږ ډېر زیات دي دا خو منی که نه منی لږ دي که ډېر دي ډېر زیات دومره احسانات دي چې د الله نه پس دومره احسان په مونږ د بل چا نشته وی ولې که د دواړو جهانو مبارک سردار نه وي مونږ به اوس کافر وو مونږ به بوتانو ته سجدې کول کیدای شي مونږ یا زمونږ پلار زمونږ وروڼو خدای هم نه منه ځکه دا خو د هغې د برکت الله مونږ ته مسلماني راکړه د هغې د برکت نه مونږ ته الله ذوالجلال دین راکړه ایمان الله را نصیب کړه نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دغې مبارک د هغې د هغې احسان په بدل کې به تاسو هم یو مهرباني کوئ یو دا عقیده اخلاق عمل کردار دا به زمونږ د چا په شانتې وي جواب راکوئ د نبي علیه السلام مبارک